بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، په پروني درس کې مو د واو مد، یعنی هغه واو چې اشباع پکې کیږي یا مد پکې کیږي یا واو مده ورته وایي، د هغه تلفظ او ادا یاد کړه. د هغه نه مخکې مو د الف مده څه شی یاد کو؟ د الف مده اواز او د الف مده ادا او سالمه تلفظ هغه موږ تاسو یاد کړو. ګران زده کوونکو، موږ څو حروف مده لرو؟ ننني درس سره زموږ حروف مده 3 حروف مده دي، چې واو الف یا، او یا چې الف واو یا حروف مده دي. نو زموږ او تاسو ګران زده کوونکو نننی درس څه دی؟ تلفظ په یا باندې ده. ګران زده کوونکو، په کوم باندې؟ په یا باندې موږ او تاسو سره کوم تلفظ کوو چې کله واو په دې یا کې اشباع یا مد اوسي. ګران زده کوونکو، راځو اوس ګران زده کوونکو دې حرف ته، دغه حرف چې موږ او تاسو لیکو ګران زده کوونکو دې سره اشنا یو. څه شی ده؟ زیر لري. ګران زده کوونکو څه شی لري؟ زیر یا کسره. نو دا به چی؟ ای چی ای. خو که یا ورسره یو ځای کو یا ساکنه، نو دا به شي د یا تلفظ، د یا اشباع او یا مده تلفظ شی به شي ای. شی به شي ای. شی به شي ای. آفرین ګران زده کوونکو. ورپسې حرف چې موږ او تاسو پیژنو ګران زده کوونکو، کوم حرف ده؟ دا د با حرف ده. د با حرف ګران زده کوونکو کله چې دې سره یا خالی یا ولیکو، نو هغه به چی شي؟ یا دا به هم یا مده وروسته د حرف با نه چی به وي؟ بی. ادا یې کړئ راسره، بی. ادا یې کوئ، بی. آفرین ګران زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده؟ د تا حرف ده. تا حرف ته که موږ زیر ورکړو یا کسره، تی کېږي تی. او که موږ دې ته سره یا مده یو ځای کړو ګران زده کوونکو، چی به شي؟ تی. چی به شي؟ تی. آفرین ګران زده کوونکو، دا حرف هم تاسو یاد کړ. ورپسې حرف ته ځو ګران زده کوونکو چې هغه د ثا حرف ده. د دې نه مخکې موږ کسره یا زیر تلفظ یاد کړی وو، لیکن اوس د یا تلفظ یادوو. یعنې د دې زیر نه وروسته که یا شي، نو دې ته به اشباع وایي، یعنې یا کې مد کول. نو دا به څنګه وي؟ سی. سی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد چې موږ کوم حرف لیکو ګران زده کوونکو، کوم حرف ده؟ جیم. جیم. جیم څه لري؟ زیر. جی. شی جی. او که اشباع ورکې وکړو او یا ورسره یو ځای کړو، نو دا به چی شي؟ جی. تلفظ یې کوئ راسره، جی. تلفظ یې کوئ، جی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده ګران زده کوونکو؟ د حروف هجاو څخه ح ده چې زی لري، چی کېږي؟ حی. 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 که یا ورسره یو ځای کړو نو شی به شي؟ حی. شی به شي؟ حی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې تلفظ هم تاسو یاد کړ. ورپسې حرف لیکو چې کوم حرف ده؟ د خا حرف ده ګران زده کوونکو. که زیر یا کسره ورکړو نو چی به شي؟ خی. او که یا ورسره ورکړو نو اواز به مو د 2 حرکاته په اندازه اوږد به وو، چی به ویو؟ خی. 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 آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد چې کوم حرف ده ګران زده کوونکو چې یو ځای نه لیکلی کېږي، د هغه ترکیب داسې ده چې باید جدا ولیکلی شي. هغه چی ده؟ دال دی. که دې ته زیر یا کسره ورکړو، دی شو، دی دی دی. او که یا ورکړو نو اواز به اوږده وو، دی به ویو. چی؟ دی. دی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد کوم حرف ده؟ هغه د دال حرف ده. که دې ته موږ ګران زده کوونکو زیر ورکړو نو چی به شي؟ وی. وی. او که یا ورسره ولیکو ګران زده کوونکو، چی به شي؟ وی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد ګران زده کوونکو کوم حرف ده؟ هغه د را حرف ده. د را حرف ګران زده کوونکو که موږ کسره ورکړو نو ری به شي، او که یا ورسره یو ځای کړو نو چی به شي؟ ری. ګران زده کوونکو، دا
دي ري أو دي ذي ري، دا را أو يا زا أو دال ذال را زا. د دې ترکیب داسې ده چې بل حرف سره نه یوځای کېږي، که یوځای شي نو حرف شکل بدلیږي. ورپسې راځو بل حرف ته. کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ زی. زی که یوازې کسره یي زی زی، او که یا ورسره یي زی زی. ګرانو زده کوونکو ورپسې که بل حرف ته راځو چې کوم حرف ده؟ هغه د سین حرف ده. که چېرته یې صرف زیر تلفظ کړو چی به یو؟ سی سی. که یا ورسره یوځای کړو نو چی به شي ګرانو زده کوونکو؟ سی سی. که ورسره یو همزه راشي نو دا به بیا مد شي، مد متصل لکه سیئه سیئه. او که دا په داسې حرف کې واقع شي لکه په آخر دی یو کلمې کې وروسته تی بیا الف راشي، الف یعنی حمزه د الف په شکل، بیا به هلته چی کېږي؟ مد منفصل. راځو پسې حرف ته ګرانو زده کوونکو. دغه حرف چې موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو دا کم حرف دی؟ دا د شین حرف دی. که چېرته صرف زیر ورکړو نو شی کېږي شی شی، او که یا ورسره ولیکو نو شی کېږي ګرانو زده کوونکو شي شي. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف دی ګرانو زده کوونکو؟ د صاد حرف دی. که چېرته د یا نه علاوه ویو نو صی به ویو، صرف به کسره او صرف به زیر ویو. که یا ورسره یوځای کړو نو بیا به چی شي؟ اشباع به شي، یعنی یا مده به تلفظ کوو نو چی به کېږي؟ صی صی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده؟ د ضاد حرف دی ګرانو زده کوونکو. که صرف زیر یا کسره ویو ضی کېږي، چی کېږي؟ ضی. او که ورسره یا ویو ګرانو زده کوونکو ضی کېږي. دا مو هم یاد کړو. ورپسې حرف ته ځو ګرانو زده کوونکو چې هغه کوم حرف ده؟ د طا حرف دی. که چېرته صرف د طا حرف دغه کسره دغه زیر وی نو طی کېږي، چی کېږي؟ طی. او که یا ورسره وی نو چی کېږي ګرانو زده کوونکو؟ طی طی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ د ظا حرف ده. د څه شي؟ د ظا حرف. که چېرته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د دې ظا صرف کسره صرف زیر ووایو چی کېږي؟ ظی ظی. او که یا ورسره یوځای کړو نو چی کېږي؟ ظی ظی. راسره تکرار کوئ ظی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف دی ګرانو زده کوونکو؟ فا ده. که د فا صرف دغه زیر ووایو نو چی کېږي؟ فی فی. او که یا ورسره ووایو نو چی کېږي؟ فی فی فی. ورپسې حرف کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ د قاف حرف دی. د څه شي؟ د قاف. که زیر یې صرف ویو کسره یې ویو قی قی. او که مکمل یا ورسره ویو نو چی کېږي؟ قی قی. کاف حرف ګرانو زده کوونکو دا ورپسې. که صرف زیر ویو ګرانو زده کوونکو چی کېږي؟ کې کې. که یا ورسره ویو کی کېږي ګرانو زده کوونکو. او تر اخره پورې داسې حروف موږ او تاسو قیاسوو. اوس راځم ګرانو زده کوونکو د دې ادا او تلفظ ته. ګرانو زده کوونکو ما سره یې تکرار کوئ. ای 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 بی 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 تی 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 سی 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 جی 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 حی حی حی. ورپسې خی خی خی. دی دی دی. ذی ذی. ری ری ری. زی زی زی. سی سی. شی شی. صی صی. ضی ضی. طی طی. ضی ضی.
عي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو څخه یو حرف پاتې، دوه حروف پاتې چې هغه عین دا د یا سره عي عي عي، او غین د یا سره غي 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 غي. في في قي کی. ګران زده کوونکو کتاب کې تر همدې ځایه پورې لیکلی، زه به دا حروف در سره پوره کړم. ګران زده کوونکو هغه چې ده لی 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 می 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 لی لی می می نی 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 نی. خپله زیر که ادا کوو کسره نه، که مکمل ادا کوو نی. ورپسې نون نه بعد شه ده وی شه وی، یا ورسره یو ځای کوو وی وی. ورپسې هی، یا ورسره یو ځای کوو هی. حمزه ای، یا ورسره یو ځای کوو ای ای. یا د یا سره یو ځای کوو یې، یا که د یا سره یو ځای کوچنی کېږي یي یي یي. دوه یاګانې اشباع. دا و ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د یا د تلفظ اشباع. ګران زده کوونکو درس مو یاد کو، نور مو په خدای سپارم. دا و زموږ او ستاسو نننی درس. ومن الله توفیق.